ظالم تخته که چه خونم باندې هاي چشکي هم کار څنګه کړی ای خو ټیکدار صاحب یو خو موږ له تازه ختنګ ورور مزدوران د په نس وږي دي مټیریل دم نه دی راوړی او خبر یې دغه کوي پټانو سر نه خلاصېږي نوم دم خالي ګل دی او جیب دم خالي راوړي په چش وږي دي دوی په نس وږي دي ورور په دال باندې څوک ورور دا بلډینګان تړي ولا زه ستاسو خوښه وراره ما بل د تیار مو خوښه وراره سبا درته وایم ټیکدار ګله په دې کار نه کوي نه کوي هاي تاسو ما دنیا ته د عثمان خالي ګل دی تاسو ما جيبه ما خالي کوي یو نه خالي کوي ستانه مم غلط یې شي دی او اوس له کار ځخه نورم خالي ګل کوي ته فريزس ما دنیا وسره غاستر خراب واسته بس باجي کوم ځای سي ټیک ټیک نو زبلارسم بس لکه ځای ور وسته درته على تزه مشي بس لا ما جي په مخه د شه لا لو باندې مشيكو هاي مشير انا جل لكل ذا فزن دوسه لا خلي كلمه لجيب له خالد لا ساده قول ما انتم توخذ ولا ما خيشه خالي ګل صاحب ټیکدار څنګه خیرات دا الله پازه د خیر شکر نو مو پزنده څنګه راغلی توپیر ته خو ټیکدار یې ستا د ټیکداري چرچې دي دنیا ماته یې ډېر کارونه روان دي زموږ کلیوال محمود د تاله ورغلی د منشیتوب دپاره هغه هلته منشیتوب له تا سره کولی ما خیال دی ستا او د ده سره جوړه نه سوله تا هغه محمود له کاره فارغه کړی نو ماته د هغه منشیتوب دپاره دا بهترینه ځای دی نږدې هم دی زه تا له ځکه راغلم ما پر هغه منشیتوب باندې به ما ولګوي ستا نوم څه شي زما نوم جبار ګل دی ها جبار ګل ډېر مشهوره څه دی کوم هغه په نیټ کې چې راغلی غوښې ورکړو غوښې ورکړو هغه جبار ګل خالي ګل صاحب هغه جبار ګل نه یم زه د محمود د کلي یم راغلی یم منشیتوب راغواړم په دغه کار کې ما منشي ولګوه نه دا ستاسو کلیوال چې راغلی محمود جی جی له ما سره کار کوي خو دومره ورځ مو فارغه کې ومستې پر دغه ځای پیدا شولی را پرېښود زه هغسې نه یم ته هم هغسې ورځه بله ورځ تا ته نه ووینم جبار ګل صاحب ورځه سوال به درته وکړم ما ولګوه بېروزګاره ورځه قدم چې دلته به ورځ ما د فونه نه راوخه ورځه ستا ته هغسې خوښه ده ورځه پرده ده په دغه کې ورځه بله ورځ چې نه سره ورځه محموده دلته راته دلته اوه یا خدای یوه تکړه خدای دې ټول تکړه ښه خدای فضل دی خیر ته ښه ډېرې وې لیدلې منې ډېرې ورځې راڅخه ورک شوی پټکی د چرېدی او واسکټ د چرېدی او نه په داسې پوزیشن کې نن ځان سره نښتی دی لکه جنټلمین ای جنټلمین له څه وخته ځان جوړ کړی دی اجګله زه خو راغمه د کلي په جامه ومه دا الله راته ویلې ولولکه د لپیس والا وخلاص بیا یې دغه بلیاګۍ راواخیستې دغته کیپ وایي دغه جاکټ یې راواخیستې نو جنټلمین به نه جوړېږم بیا به نو دلته وخت څنګه کوم اجګل هغه دغه ورغلی و ټیکدار خالي ګل ده هغه څه وکړو ځان ته په ولګولی و که نه محمود ورغم هغه اول ما ته دا مجلس کولی ول ته جبار ګل
نو ما ورته ویل په جبارګل د مانده څه شي ده راته وویلې ستا کلیوال محمود له ما سره و زه بالکل ډېر تنګ کړی وم د هغه په اړ کې زه ما ته منشیتوب نه کوي را یو خو دوغر فارغه سړی و ټیکهدار و نوم دوغر غټ ولی لیکن تر 2 سپوږمۍ وایي دا کله خوا بالکل فارغه و زه په دې حیرانه یم چې دی ټیکهدار جوړ شوی څنګه دی دا لیبر به څنګه چلوي دا بلډینګ به ختموي څنګه بد خدای ورکړي دي دا ډېرې دنیا یې ورکړې ده په کاروبار یې دی هم چې کوم دی اموخته کړی دی ټیکهدار خلک ورته یایي د 2 خرو په دانه نه پوهېدی څنګه خیال دی کلیواله چې دوبۍ ته لاړ شو وروره د دې خو یو روزګار په خدای که ملاوج ما چې ورته کتلي دي دلته حالات ډېر سره خراب دي د خالي ګل ورغلي د بخسي څنګه نوم خالي ګلو د غسې د عقل لخوا پاده وروره په 2 خرو په دانه نه پوهېدی ماس به شوی دغه رنګه نه د مال وروره ته د ټیکهدار یم د جنرال اوس ما خو کلیوالو اراده دا ده ځان دوبۍ له تللي وای په دوبۍ کې ښه ډېرې پیسې هلته به یو د تیلو کوی واخلو مزې به کوو های محمد وله ډېر ښه مجلس ده وتلی زه خبرې کړولی یم ورک د آیا غربت سي آیا تنګي دی سي آیا بېروزګاري دی سي دا ستا مجلس بالکل صحیح دی دوبۍ له تا د دوبۍ یو طریقه هم جوړه کړې وای دوبۍ له تللي وای یا به م کوای نیولی و یا به م یو ځای ملازمت کړی و دا دنیا دوبۍ له روانه ده ما او تا یم پکې صحیح جی ما به نه درته ویلې ما به دوبۍ له اوس ما نورې خبرې پرېږده یو عربی مه شناخته کړی دی بن نایان بن خالي هغه دی ډېر د کار سړی دی داسې به دریاب تپیانې راته پرتې وي دلته به ته ګورې زما او ستا ملکي به وي وروره یو لږه درګه به وي دغه د نیستۍ وروره سپږ به له دې ځایه له موږ لاړ زه ګله زما په خپله یو عربی شناخته دی الحاج بن وصولي نو دا عربی مې شناخته دی به له دغ سره به لږ حال ونیسو شاید دی موږ ته ویزه راولېږي ما او تا دواړو ته ذات یې خو دلته ډوک وکړي لاړ به شو دا د بهر ملک سفر به هم وکړو دی خو ګران خو روزي به خامخا ګټو خو د روزي د ګټلو په باره کې به دا ستا هغه در سره ومنم دبۍ له به لاړ شو ستا زما هم دا عربی چې ما تا ته وویلې الحاج بن وصولي دغه مې شناخته دی دغه له به لاړ شو ذاتې ګوره کوم خدای پاک ناره واورېدل خبره داسې ده جګونه زه خپل له الله سره مشوره کوم دا خو ما خپل یو پلانینګ تا ته وښولی اوس به له الله سره زه مشوره وکړم یا څه دام شوه ناوخته یو کورو ته به سره ځو ته هم دا کور سلا مشوره وکړه او یو به دواړه سره ملګري یو دوبۍ ته به لاړ شو